تر دغه ځایه مې د ژوند چې کوم سفر وهلی لکه سیلاب مې په بلا کمرو سر وهلی او دنیا ته یو ځل د ښکاره د شیرینۍ له غمه دنیا ته یو ځل د ښکاره د شیرینۍ د غمه او فرهاد په قبر کې بیا بیا په تیشی سر وهلی د ده مزار چې د کوم حال کې پروت ده دا ثابتوي چې دا قوم ډېر بېقدره قوم ده او دا خو حمزه بابا ویلي وو چې حمزه قدر په خپل کور کې هیچا نه وي او د عربو خلک کم دي چې حاجیان دي لنډ جواب راکړه لنډ په تشي ډېر خوشحالېږي او په تشي ډېر خفه کېږي نو زه انسان یم الله او د الله نبي خو اهل بیت ښودلي وو چې دونه دین واخلو الله او الله نبي خو اهل بیت ښودلي وو چې دا به تاسو مشران وي خو چې دو سره د دنیایي مفادو دپاره خلکو کم کار کړی دی نو دا بیانېدو خبرې چېرته ډېرې دلسوز او دلدوز واقعات دي چې ستا به حال څه وي زما نه بغیر په ما دنیا ورانه ستا نه بغیر او د محبت په ټوله لار چې راتلم د محبت په ټوله لار چې راتلم پکې نور هیڅ نه و جاړه نه بغیر نن دغه منظر او نظر څه کوي او وینم چې په زړه مې دلبر څه کوي او ته خو قرباني ترې د سر وغواړه ګوره افریدی چې په سر څه کوي قدرمنو کتونکو سلامونه قبول کو سمر افریدی یم الله مو جوړ خوشحاله لره بلکل د نورو مرکو په شان نن یو ځل بیا د ډېر قدرمن قدردان نوموړي شاعر ادیب محترم ریاض افریدي صاحب سره موجود یم د مري ډېر ښکلاګانې او دا زبردست سیندرې او ماحول دی نو راغلی یم د سره موجود یم غواړم چې یاره د سره څو خبرې هم وکړم تر تاسو یې در ورسوم او د ده نه څه د ده چې کوم شعرونه دي غزلې دي منقبتونه دي چې هغه هم ترېنه واورو نو خبرو نه راتېرېږو د ټولو نه مخکې راځئ چې ریاض افریدي صاحب ته په خپل پروګرام کې ستړي مه شي او په خیرادي صاحبه ټولو نه مخکې ته ستړي مه شي او په خیرادي یم مننه عابد جان سمر صاحب نور هم قدرمن شي تاسو ته او لیدونکو کتونو ته نیکې پیرزونې او سلام وړاندې کوم ډېره زیاته مننه الله هم خوشحال او آباد لره افریدی صاحب تاسو لږه جرګې کمې غونډې جوړې کړي یا مطلب دی چې کار هم پکې کړی مونږ ته خو معلومه ده چې کمې غونډې تاسو جوړې کړي یا مطلب دی په کومو کومو عهدو پکې پاتې شوي یو یا کمې شته دی په موجوده دور کې دومره مونږ ته پته چې یاره مطلب دی ځینې خلکو د خولې چې یاره د باړې روحي روا د ادب هم تاسو مطلب دی چې د لقبونه او مختلف نور هم تاسو لرې کړی شوي نو په دا لږ خپل نظر شوي نو محترمه د ادبي جرګو سره خو موږ ځکه منسلک یو چې شعر و ادب سره منسلک وي او شعر و ادب سره چې څوک منسلک وي نو هغه د ادبي جرګو سره ضرور منسلک وي د ډېر وړو کوم چې اول ځل ما رحمان ادبي جرګې په غونډه کې برخه واخیسته او هلته خدای بخلی مقدر شاه مقدر او کیس افریدی مو ولیدل نو بیا په جمرود کې ما ته د بلنه راکړه چې تاسو مونږ دلته غونډه کېږي مشاعره کېږي تاتارې پښتو ادبي جرګې په نوم باندې نو دلته راشه بیا هلته به زه راتلم غونډه کې به مې برخه اخیسته د پروفیسر ډاکټر اسلام تاثیر صاحب مشر سکرتر و ټیک ده او مشرانه د مقدر صاحب سره وه د غونډې ډېر خلک و پکې نفیس صاحب د خدای وبخښي د واحد ګل واحد صاحب یا دې نه علاوه چې ګڼ شاعران ملګري په هغه غونډه کې وو ما ولیده ما وپېژنده زه ماشوم وم زلمیتوب و بس بیا د هغې نه علاوه چې دی نو په باړه کې مې روزګار و نو هغه روزګار په وجه باندې بیا هلته زه وم به نو هلته مونږ د خیرخوا پښتو ادبي جرګې په نوم باندې یو تنظیم وجود کې خدای راوستو زموږ په واسطه یې راوستو هلته شاعران وو خو غونډې نه وې مشاعرې نه وې یعنې جام کې کېدې خو باړه کې نه کېدې باړه کې نه کېدې نو مونږ زلمي چې راغونډ شو په دې کې ګلروز درباني صاحب صدیق ثاقب صاحب ګل وزیر اظهر صاحب فقیر حسین فقیر صاحب او درویش افریدی دا هغه وخت نه چې فعال دی اوس هم فعال غړی درویش افریدی
و دغسې چې نصیب بد نصیب یا دا موږ سره ډېر ملګري وو، اوس خو نومونه ماته یاد به نشي په ټوله حق کې ونشي، خو دا به موږ غونډې کولې. بیا په دې کې موږ د هغې علاقې مشران چې وو دا مو کړه راوغوښته او کېمنول او د هغو په رهنمایي کې موږ دا غونډې شروع کړلې چې په هغې کې ماسل خان انګار صاحب هم عبدالبصیر بصیر یا سناب ګل جوشي ورسره چې دا جدران منتظر صاحب، استاد نور محمد خان جګر صاحب خو موږ په کال 1994 کې دغه جرګې سرپرست وټاکلو. و د ده کلام خو موږ د خیبر ادب نه لوسته او خیبر ادب کتاب چې کوم دی د مراد شینواري یا تاسو سره زیاته کو چې هغه جرګه چې کومه تاسو وا کوم سنه پورې یعنې روانه کال 1992 نه چې هغه جرګه په وجود کې راغی یعنې جوړ شولو او هغې متواتر نه دا تر دې وخته پورې 2015 کاله وشوه میاشتني افتوار و 15 ورځني اجلاسونه مشرانو شاعرانو په یاد کې ژوندو شاعرانو په اعتراف کې او ډېر کتابونه 12 کتابونو ته خو دې هغه مکتوباتو سلسله رسېدلی چاپ کړي هم دي او دا ادبي لشکر اوس هم جاري دی ولاړ نه دی. خو دا چې خیرخوا په کومه عهده ما سره اوس هم د هغې صدارت دی، دې ملګرو ته به ما صدارت منتقل کړو خو دوی به بیا مجبور کړم دې وجه نه چې ته نو غازي خان فخر خیبر صاحب د خدای پاک وبخ کې مونږ یو ډېر ښکلی رهنما او مشر وو، هلته راتلو مونږ حوصله افزایي به هم کوله او دې جرګې امداد به هم کولو. و دې نه علاوه چې دا میا جهان خیالمند صاحب و دا کندهار افریدی صاحب راتللو په دغه جرګه کې به برخه اخیسته، رضا خان حاضر صاحب، امید افریدی، عمر افریدی، یا دې نه علاوه چې په ګڼ تعداد کې ډېر ښه شاعران کمبر دی اوس خدای وبخښي دا و رحیم شاه رحیم و داسې چې دی دا سکیم جان سکیم و داسې چې اوس هغه دی دا سهار نسیم ته تخلص بدل کړی. نو دومره ګڼ شاعران عرب ګل عرب ډېر ښایسته ښایسته شاعران په هغه ځای کې راتلو په دا غونډه کې موږ برخه اخیستله او دا ادبي کاروان تر اوسه جاري دی. اگر چې ځینې ملګرو هغې نه نورې غونډې جوړې شولې په هغه علاقه کې د باړې خبره کوو چې هغې نه چې بیا ډېرې غونډې جوړې شوې نو د ډېرو غونډو چې کوم خالق دي یا مشران دي یا چلوونکي دي هغوی دا اعتراف کوي چې خیرخوا پښتو ادبي جرګه باړې په سیمه ادبي جرګو مور ده. ډېر ښه ډېر ښه. وسره که تاسو جمرود په سیمه هم خبره وکړو. جمرود خو ما پلرنی کلی دی، زه چې مونږ به هلته کوم ادبي سرګرمۍ کولې مونږ به زیاتې په جمرود کې زده کولې و هلته به هم کولې. په جمرود کې جمرود پښتو ادبي لیکوال یو فعال تنظیم دی او دې جرګې ډېر خدمت ترسره کړي دي او په دې کې ما برابر حصه زه کوه ورسره چې زه خو خلاصېدی نه شم د ملګري خو زه جمرود وم. نو دې مو هم د مشرانو په اعتراف کې و ډېرې زیاتې دستوري مشاعرې د سترو سترو لیکوالو په مشرانه کې کړي او دا سلسله چې وه دا هم هغه تاتاري ادبي جرګې ملګرو بیا جمرود ادبي جرګه جوړه کړله. دا دې مشرانه مقدر شاه مقدر صاحب کړې ده، دا آیین هم ویله مقدر شاه مقدر صاحب لیکلی دی. بیا چې دا پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب ډېر یو فعال متحرک و یو ښه شاعر ادیب عالم فاضل سړی دی، ده بیا دا کاروان راوړاندې کړی و ډېر وخت پورې ده نگرانی لاندې وچلېدو. اوس د نظیر محمد بهوش صاحب شولو یا اجاز شولو یا سردرد و دغه ملګري دي اوس دغه کاروان یې مخ په وړاندې روان کړی و. واقعي چې دا چا میراث نه دی، دا نورو خلکو ته پاتې کېږي، راتلونکي وخت کې نورو خلکو ته پاتې کېږي. خیبر پښتو ادبي جرګه چې د حمزه بابا د وختونه را روانه د هغې په ګڼو اجلاسونو کې موږ برخه اخیستې ده او تللي یو ورته او پکې ناسته کړې ده. د ساهو ادبي لیکونکي مرکه یا افغان فرهنګي ټولنه دلته آصف سمیم صاحب او الله رفیع صاحب په مشرانه کې کېدله، یا د ولسي ادبي جرګه وه چې نصر الله نصر صاحب د همیش خلیل صاحب د دغو مشرانو په نگرانۍ کې کېده. په دا کې د زموږ همزولي حنیف خلیل صاحب او دا شاه سعود صاحب او دا
سید صابر شاه صابر صاحب خو ډېر متحرک هم وړوکی و خو ډېر زیات په وخت کې به داسې سرفهرست و ډېر کار یې کړی نو دا خلک وبه کېدو سره ما ادبي رشته وه جاري وه تر دغه وخته پورې جاري ده. اوس چې دی نو د خیبر پښتو ادبي قافلې په نوم باندې یوه داسې قافله جوړه شوې ده، داسې جرګه داسې تنظیم جوړ شوی ادبي چې په دې کې دغه ټولو علاقو ادبي جرګو برخه هم اخیستې ده او ملګري هم دي پکې او کولی هم شي که څوک یې ملګري نه وي چې دې قافلې ملګري شي. دا خیبر پښتو ادبي قافله دا چا میراث نه دی او په دې کې خو کمال دا دی چې دې هدهدار هم نشته چې دی مشر سکتر دی او دا کشر سکتر دی صدر دی، بس انتظامي کمیټي ده او منتظمین دي هغوی چلوي. افریدی صاحب څه وینه اورو څه راپرزو کې مونږ ته خبرې وې سره روانې وي خیر دی نو څه به در پرزو کو قربان چې تور توتان دي او د یارانو نه قربان. ارشاد اورو مخالف چې د علي او فاطمې شو، مخالف چې د علي او فاطمې شو، مخالف چې د علي او فاطمې شو 83 ځایه امت ټوټې ټوټې شو. واه مخالف چې د علي او فاطمې شو 83 ځایه امت ټوټې ټوټې شو او د حسن سره زیاتی نه دی نور څه، د حسن سره زیاتی نه دی نور څه دی چې امیر د شام امام د مدینې شو. و په یزید به تر قیامت لعنت ویل شي، په یزید به تر قیامت لعنت ویل شي. د حسین د مظلومیت هزار پسې شو، په یزید به تر قیامت لعنت ویل شي. د حسین د مظلومیت هزار پسې شو او د پرېشو لاسو درد له عباس لاړو، د پرېشو لاسو درد له عباس لاړو چې وریاد ورته فریاد د سکینې شو. د پرېشو لاسو درد له عباس لاړو چې وریاد ورته فریاد د سکینې شو. او حقیقي عشق آسان نه دی ابریدیا، حقیقي عشق آسان نه دی ابریدیا. هغه چاته شو حاصل چې سر یې پرې شو، هغه چاته شو حاصل چې سر یې پرې شو. مخالف چې د علي او فاطمې شو 83 ځایه امت ټوټې ټوټې شو. یو غزل دی چې ستا به حال سوي زمانه بغیر، چې ستا به حال سوي زمانه بغیر، چې ستا به حال سوي زمانه بغیر په ما دنیا ورانه دستانه بغیر. واه 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 چې ستا به حال سوي زمانه بغیر په ما دنیا ورانه دستانه بغیر. او د محبت په ټوله لار چې راتلم، د محبت په ټوله لار چې راتلم پکې نور هیڅ نه و جړانه بغیر. واه 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 ډېر درنیې شعر دی، ډېر ښکلی. د محبت په ټوله لار چې راتلم پکې نور هیڅ نه و جړانه بغیر. او ښه چې را دې کړو دعوت په والله، ښه چې را دې کړو دعوت په والله، زه خو درتلمه د وینا نه بغیر. واه 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 یاره دا خو ښه چې را دې کړو دعوت په والله، زه خو درتلمه د وینا نه بغیر. ډېر ښه او زما او ستا مینه ثاني نه لري، زما او ستا مینه ثاني نه لري، صرف مجنون او د لیلا نه بغیر. واه 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 او بل شعر دی چې وی انسان ترېنه خطا به کېږي، چې وی انسان ترېنه خطا به کېږي، وی فرښتې به د خطا نه بغیر. واه 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 دا څومره علمي شعر دی، ډېر ښه. چې وی انسان ترېنه خطا به کېږي او وی فرښتې به د خطا نه بغیر. چې پوی وي نور څه یې په ژبه نه وي، چې پوی وي نور څه یې په ژبه نه وي، د لا اله الا الله نه بغیر. سبحان الله ډېر ښه. او منم صاحبه اپریدی کومه، منم صاحبه اپریدی کومه، لږ عبادت خو د ریا نه بغیر. واه 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 منم صاحبه اپریدی کومه، لږ عبادت خو د ریا نه بغیر. چې ستا به حال سوي زمانه بغیر، په ما دنیا ورانه دستانه بغیر. واه واه ډېر ښه، ډېر اعلی، ډېر ښه. زه هم چې خبرې مې سره روانې وي اوس یې وینم واورو. دا غزل عرض دی
تر دغه ځایه مې ژوند چې کوم سفر وهلی واه تر دغه ځایه مې د ژوند چې کوم سفر وهلی لکه سیلاب مې په بلها کمرو سر وهلی تر دغه ځایه مې د ژوند چې کوم سفر وهلی لکه سیلاب مې په بلا کمرو سر وهلی او دنیا ته یو ځل د ښکاره د شیرینۍ له غمه دنیا ته یو ځل د ښکاره د شیرینۍ د غمه او فرهاد په قبر کې بیا په تیشی سر وهلی دنیا ته یو ځل د ښکاره د شیرینۍ د غمه فرهاد په قبر کې بیا په تیشی سر وهلی او په ما چې وخت د خوشحالۍ او که د غم راغلی او که د غم راغلی دا ستا یادونو مې اشنا د زړګي ور وهلی په ما چې وخت د خوشحالۍ او که د غم راغلی دا ستا یادونو مې اشنا د زړګي ور وهلی ګناه مې دا ده چې غریب یم او سزا مې دا ده او سزا مې دا ده یمه په جمې کې یخنۍ په اوړي نور وهلی ګناه مې دا ده چې غریب یم او سزا مې دا یمه په جمې کې یخنۍ په اوړي نور وهلی او ما خو باور ور باندې کړی و هغه ته وایي زه یې وهلی نه یم دا یې خپل باور وهلی ما خو باور ور باندې کړی و هغه ته وایي زه یې وهلی نه یم دا یې خپل باور وهلی او خلک چې ټول مانځله پاسي او بیا هم نه پاسي پوه شه چې دا سړی الله او پیغمبر وهلی او د افریدي بابا اولاد یم تاریخ گواه دی په دې خیبر کې مې سلطان سکندر وهلی د افریدي بابا اولاد یم تاریخ گواه دی او په دې خیبر کې مې سلطان سکندر وهلی دغه ځایه مې د ژوند چې کوم سفر وهلی لکه سیلاب مې په بلا کمرو سر وهلی ډېر زبردست دا هم پوه که چې لکه مطلب دی چې شاعر خو په ازل نه بس ګاډ ګفټ هم ورته یي او مثال کې طور پر بس هغه صلاحیتونه پکې الله پاک خپله مچولي خو د عمر مطابق بیا دی روان وي او ځي ته رسیږي مطلب یې هغه شاعري یا پوهه یا هغه غزل چې ورته مونږ یو یا هر شی چې هغه بیا پخېدو سر طرف ته ځي نو ته څه یې چې مثال ته اوس د کومه غزل چې کومه دنیا ده یغې نه ته اوس لږ هټ کار کې را بهر شوی او اهل بیتو سره تاسو ډېره زیاته مینه او یغو په طرف ته مایل شوی نو په اهل بیتو ما سې اورېدلي چې تاسو یو کتاب هم روان دی نو کتاب کې څه شی تاسو نظمونه یا نثر دی یا نظم دی نو په اهل بیتو باندې ماشاءالله خدای پاک ته موږ له نور توفیق هم راکړي او دا توفیق چې راکړلو په دا ډېر شکرګزار یو چې هغو ثنا صفت و هغو ذکر اهل بیت مو شروع شو او د خولې نه مو جاري شو الله پاک مرثیې یا منقبتونه یا د هغو په واقعاتو باندې د هغو د عظمت بیانولو کوشش مو شروع کړلو واقعي چې ما یو کتاب شاعري په مرثیو په مناقبو په نعت حمد باندې مشتمله کې خیري لنډو کې به چاپ ته راوځي ځکه چې ما کوشش کړی چې دا چاپ شي دا تر دغه وخته پورې قربان چې د غزل کومه شاعري وه یا واقعي دا هم داسې واقعات وي ژوند سره تړلي واقعات او حادثات دا ټول پکې رانغښتی شي خو دا په اصل کې اصل خبره دا وه چې دا مشق و دا یو قسم لا سټیم نه پیدا کېدلو الله پاک چې کله موږ ته د محبت اهل بیت نصیب کړو لږ دی خدای دې ډېر کړي چې دا موږ محبت ډېر شي ورسره نو بیا چې دی دا ما ته محسوس شول چې دا ته خدای پاک ټریننګ کولی په د نوره شاعري او ستانه دا مناقب وباسي نو که خیر وي لګیا یو کوشش کوو هغه حق چېرته ادا کېدی شي موږ به د اهل بیتو څه هغه حق ادا کړی شو چې کوم حق دی خو بس د دې
دنیا کوشش کوو چې د دې دنیا فرد جوړ شو چې دوی باندې کوم ظلمونه شوي دي دوی یا تورونه ویستلی شوي دي یا چې دوی له زهر ورکړی شوي دو په مال جایداد وی دو په خلافت وی دو په امامت باندې چې کومې قبضې شوي دي الله او د الله نبي خو اهل بیت ښودلي وو چې دونه دین واخلو الله نبي خو اهل بیت ښودلي وو چې دا به تاسو مشران وي خو چې دو سره د دنیایي مفادو دپاره خلکو کم کار کړی دی نو دا بیانېدو خبرې چېرته ډېرې دلسوز او دلدوز واقعات دي بیا چې کربلا واقعې ته راشي نو انسان داسې نشته چې په دې درد باندې غمجن نه وي هندوان سیکان د درد نه خالي نه دي پاتې شوي هم چغې والې دي حسین او د دوی شهادت پاوه لنډ جواب راکړه لنډ په تشي ډېر خوشحالېږي او په تشي ډېر خفه کېږي نو زه انسان یم څه چې خوشحالېدو کوم اسباب دي چې یو انسان له سړی ویر کې هغه پې خوشحال شي که هغه قدر وکړي په هغه خوشحال شي که هغه نور څه حلف وکړي انسان خوشحالېږي زه هم همداسې خوشحالېږم او څنګه چې انسان ودرېدی دوپ ورسره وکړي دوکه ورسره یو سړی ماته درناوی ولري نو زه مته درناوی لرم نو زه به دا خوشحالېږم نو همغسې چې نور خلک درد و دوک لري نو همغسې موږ دوک هم دی او دغسې موږ خوشحالي هم ده موږ د نورو خلکو نه مختلف نه یو موږ چې کومو خلکو قدر کوو هغه مو قدر وکړي دا خو ډېره ښه خبره خو دوک د دې زیات وي که نه چې یو سړي ډېر قدر وکړي او دومره قدر یې وکړي چې بس هېچا قدر دې نه وي کړی بس ټیک ده بس زه پوه شوم او هغه خلک تاسو نه قدرول خو به بلا وله هغه متل نه دی چې وایي چې کوشه که نه کور پیغله پیسړه وي مړه لاندې پې داسې راتاو شو یو سړی وي چې یو سړي په اوږه کړه اوږه ګرځولو اوره کوي چې اخره کې کوشولو ته نه ورته ویل چې مړه خدای دې ووهه زه دې خوږ کړم اوره که نه نو دا ټایم کې سړي له ډېر درد و دوک حاصل شي او یقینا ډېر زیات خوښ دی په کیل کود کې ته خبره کوم داسې نه په خوراک کې بیا په خوراک کې پې باندې خبره وکړه خیر دی نو کیل کود خو زه چې زلموټی وم نو زه د فوټبال کلاړي وم او بیګ به مې چلولو بیګ تصویرونه اوس هم شته موږ سره خیبر کوکې خیل ټورنمنټ به و دا کلا کې به جمرود کلا کې به کېدو په دا کې بالکل موږ برخه اخیستې ده اوس اوس هم په مینه یې ډېر خوراکونه خو ډېر زیات خوښ دي ځکه چې ما ورته خو سره ډېر نږدې نه پاتې شوي یو سره ګرځېدلي یو ته شی ډېر زیات خوښ دی اوس خو داسې مرحله راغله ګرانه نه اوس نه کن چې څه شی ما ډېر خوښ دی نو هغه ماله ښه نه ده زه شوګر بیمار شوم زه د بلډ پریشر بیمار شوم نو نمکین خوراکونه یا خواږه خوراکونه دا کوې برفي نه یا ګوړه دا به ما ډېر زیات خوښ وی ما ډېر خوړی خو اوس وخت کې بس هغه شیونه هم نشو خوړی نو اوس به بس انتخاب نه ښیو چې موږ ته شی خوښ دی چې څه هم خوښ دی موږ له نه دي ښه اپریدی صاحب سوال طرف ته راځو او سوال هم نسې دی چې موږ یو چې ادبي ګټې سوال وکړو د حمزه بابا خو ډېر حق دی چې نور هم پې باندې کمپلیکسونه جوړ شي نور هم پې کانفرنس هالونه جوړ شي او نور هم پې باندې مطلب لایبرري او اکیډمي وار څه جوړ شي خاطر افریدي لږ که موږ راو شو مطلب دی چې خاطر افریدي اړخ کسو نو ډېر اعلی پیمانې شاعري خاطر افریدي کړې ده او که موږ د قبر له لاړ شو مزار له یې لاړ شو نو بالکل د یو عام شخصیت غوندې کې قبر یې دی او په هغه باندې چې هغه کومې جنګلې تو شوي وي نو هغه هم ترې نه ماسې واورېدلي دي چې یاره یعنی مطلب دی چې پوډریانو نشیانو وغیره ترې نه وړي دي او همداسې پاتې شوی نو څه چې موږ خپل هم کمزوري یو پوه شولې که نه یا دغه لوړ کې چې کوم ادبي تنظیمونه دي جمرود په سطح باړې په سطح نو آیا موږ سره خپلو کې دا میل ملاف څه نه جوړېږي چې مثال کے طور پر مونږ چې کوم د علاقې سوال وی لګو تم شي خو خیر دی تاسو په باندې خپل نظر راسره شریک که مونږ د خپل علاقې مینې پی نه مسره مطلب دی چې داسې صاحبیت خلک وکړو چې یو نه مسره چاندي باندې واخلو په هغې باندې یو داسې یو مزار یو هغه پې باندې جوړ کړو چې محفوظ شي نو ته څه ښه خبره وه لږه نه ډېره ښه خبره وه
او دغه میړنی خو څه داسې سړی نه دی، دا خو ډېر د قدر سړی دی، ده خو چې څومره قدر وشي کم دی. د ده مزار چې دا کوم حال کې پروت دی دا ثابتوي چې دا قوم ډېر بې قدره قوم دی. او دا خو حمزه بابا ویلي وو چې حمزه قدر په خپل کور کې چا نه وي، او د عربو خلک کم دي چې حاجیان وي. یقین وکړو چې ما مرۍ بند شوه، غریب ورسره ونیوم. خاطر اپرېدی که د اردو شاعر وای نو ده به ډېر زیات خلکو قدر کړی وای، که بلې کومې ژبې شاعر وای، خو دا پښتو شاعر دی. بیا دې مونږ د خیبر خلک دا ډېر بې قدره خلک دي، دا یې چا قدر نه کوي، ولس یې قدر نه کوي، او خاصانو سره دا وس نه وي. دا ادبي جرګې کولی شي چې دو خپلو کې سره یو تنظیم یو هغو داسې کار وکړي. دا ادبي جرګو کې ډېر غریب خلک برخه اخیستونکي وي، دو سره کرې لنډولو پیسې هم نه وي چې کریا لنډه کړي او ځای ته پرې راشي. حکومت د شاعرانو قدر کله کړی دی، دا چې د حمزه بابا کوم قدر شوی دا د ښکاره ولایت یو ثبوت دی، دا د خپل ولایت یو کار دی چې شوی دی، کرشمه شوی ده چې د قدر شوی دی. ښه سره وګوره بیشو کم اویا کاله وشو چې وفات شوی، قبر یې وګوره چې څومره ښایسته حال دی. شاعري وګوره چې کومې بلند درجې شاعري ده، موضوعات یې وګوره چې کوم مګیر موضوعات دي. ولسي شاعري هم د شته دی، خو نه ادبي شاعري ډېره زیاته. څه غوښتنه کوي، مطلب دی چې په دغه هکله د کومو خلکو نه غوښتنه کوي یا په کار ده نو د مونږ چې دا څومره کوم شاعران مونږ ذکر کړل د دغو ټولو مزارونه جوړېدل، د دو دپاره لایبرري جوړېدل، په دو ریسرچ کېدل، د دغو قدرول په مونږ ټولو باندې فرض ده. خو په تیره د خاطر اپرېدي قبر دا حال خو برداشت نه دی. مونږ مطالبه کوو، هر وخت مطالبه کوو، په هر فورم مطالبه کوو چې د الله روی ومنو. د مونږ دغو خلکو چې تاسو به باندې حکومتونه کوو، تاسو ایم این اے یو، تاسو ایم پی اے یو، دغو خلکو مشران د دونه مه پټوو، دغو خلکو مشرانو قدر وکړو. نو انشاءالله چې وویشي، خو دا ده چې وخت تېرېږي که نه، که چا څوک د قدر حامل و، د نوم به پورې یاد پاتې شي، دی به پورې یادېږي. رحمان بابا مزار د جنرال ضیاء الحق په زمانه کې جوړ شوی، جنرال ضیاء الحق په یادېږي. ډېرې ښکلې خبرې دې وکړلې محترم ریاض افریدی صاحب، الله دې آباد او خوشحاله لره. خو که څه هم په دغه اخر کې ویل غواړې نو بلکل ته ویلی شي. نو زه به څه وایم، خو واقعي چې خپل مشران قدرول پکار دي، د مړو خو بیخي دومره ډېر قدر پکار دی، او د ژوندوم قدر پکار دی. په ژوند قدر ورکول د هوښیارو کامونو کار دی، خو خپل مشران نه هېرول د هم د دانشورو کامونو کار دی. نو د مشرانو قدر پکار دی، او بیا چې دی خصوصا په د علاقه کې مشرانو لم پکار دي چې په کشرانو باندې شفقت کوي، هغو د ځان نه داسې کاته نه کوي چې هغه بس وایي چې موږ فن فی الله ته رسېدلي یو. څه فن فی الله ته رسېدلی، تورې خاورې، بله ورځ به تورې خاورې. نو شفقت پکار دی په کشرانو، د مشرانو عزت پکار دی. ډېره زیاته مننه یې کوو ریاض افریدی صاحب، الله دې آباد او خوشحاله. تاسو خدای ودان لري، یو جهان مننه.